السلام علیکم ملګرو. زه یم تیمور جان او یو ښکلی غزل به سره شریک کړم. ډېره مننه وکړو. الله مو راته خوشحال لره آباد اوسئ. غزل دی وایي زموږ زړونو له صدو صدو جړا کړې ده، زموږ زړونو له صدو صدو جړا کړې ده، کله صوفي پرې تجربه کله مولا کړې ده. زموږ زړونو له صدو صدو جړا کړې ده، کله صوفي پرې تجربه کله مولا کړې ده. او زمونږ په داسې خرافاتو اوس یقین شوی دی، زمونږ په داسې خرافاتو اوس یقین شوی دی چې هر ماښام مو رقص و جام ته تمنا کړې ده. زمونږ په داسې خرافاتو اوس یقین شوی دی چې هر ماښام مو رقص و جام ته تمنا کړې ده. لا خو د سترګو د غلیم د نیغ کتلی نشو، لا خو د سترګو د غلیم د نیغ کتلی نشو، لا نه پوهېږو چې په مونږ چا څه بلا کړې ده. لا خو د سترګو د غلیم ته نیغ کتلی نشو، لا نه پوهېږو چې په مونږ چا څه بلا کړې ده. او چېرته خوشبو په دې فضا کې را تحلیل نشوله، چېرته خوشبو په دې فضا کې را تحلیل نشوله، مودې وشوې د موسم څه انتها کړې ده. چېرته خوشبو په دې فضا کې را تحلیل نشوله، مودې وشوې د موسم څه انتها کړې ده. زمونږ زاهد زمونږ صوفي زمونږ مولا او امام، زمونږ زاهد زمونږ صوفي زمونږ مولا او امام څه بیله بیله یې معنا د دې دنیا کړې ده. زمونږ زاهد زمونږ صوفي زمونږ مولا او امام څه بیله بیله یې معنا د دې دنیا کړې ده. او ولې بادونه تند و تیز مې بیا په زړه پرېوځي، ولې بادونه تند و تیز مې بیا په زړه پرېوځي، چې څه خبره مې خپل زړه سره نن بیا کړې ده. ولې بادونه تند و تیز مې بیا په زړه پرېوځي، چې څه خبره مې خپل زړه سره نن بیا کړې ده. او وایي څه ارمان به دې په زړه کې وجود مومي تیموره، څه ارمان به دې په زړه کې وجود مومي تیموره، یاره خبره دې د ځانه جوړ سیوا کړې ده. څه ارمان به دې په زړه کې وجود مومي تیموره، یاره خبره دې د ځانه جوړ سیوا کړې ده. ډېره مننه وکړم ملګرو. الله مو راته خوشحال لره، ښاد اوسئ، آباد اوسئ، د الله په امان.